دا پروژې چې د مرکز پل اعلان ترڅنګ د برکي برک او خوښۍ په ولسوالیو کې پلي کېږي. تېره ورځ په محمد اغې ولسوالۍ کې د لوګر د کرنې رئیس، د محمد اغې ولسوال، د سیمې اوسیدونکو او همکار مؤسسو د مسؤلینو له لوري افتتاح شوې. د لوګر د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د دغو پروژو په تطبیق خوښ دي او وایي چې د دغو پروژو په تطبیق سره 20,000 کسانو ته د کار زمینه مساعده کړې. دا پروژه خو زموږ د همکارو مؤسساتو په توسط باندې د لوګر په ولایت په سطح په څلورو ولسوالیو کې مختلف پروژې دي او یو د غوښ دغه پروژه چې موږ ونن افتتاح کړه، له دغه شکه به د ټولو ولسوالیو کارونه ان شاء الله شروع کیږي او د هرې پروژې مصارف هغه تقریبا 2400 باندې $2400 دي. دا موږ تاسو خپل حیاتي پروژې دي، دا موږ تاسو د ولس په ګټه دي، موږ تاسو د ولس په خیر دي. هغه اوبو چې موږ دلته مهارو هغه د موږ تاسو د ولس په خیر دي. د اف جی ای مؤسسې د مسؤلینو په وینا په دغو پروژو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د چک ډیمونو جوړول، د ویالو پاکول، د کاریزونو جوړول او په اساسي ډول د پلچکونو رغول شامل دي چې په دې سره به د اوبو د بې ځایه مصرف مخه ونیول شي. او ټول مصرفات چې په دې پروژه باندې راځي هغه 2400 امریکایي ډالر دي او د دې نه علاوه موزرانو ته د لپاره هم دلته 10 ورځو کې او $100 ورکول کې د معادل افغاني ترڅو هم د خلکو د لپاره د کار زمينه مساعده شي او په ضمن کې د اوبو سطح راپورته شي او د دوی د اصلي منبع چې ویریدا د مقدار زیات شي او حاصلات زیات کی. دا یادونې وړ ده چې د دغو 3 پروژو له ډلې په هرې پروژې د کارګرو له مزد پرته $2400 امریکایي ډالره لګښت راځي.